السلام علیکم ورحمت الله. استاد څه دی؟ سلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم. استاد ته د خدای پاک جوړ کړي. استاد شهرام سره خو به ټول ورونه اشنا استي. زمونږ د قمر عمومي مدیر دی او همدارنګه د مرستو د دري څانګې مسؤلیت هم په غاړه دی. ویډیوګانې دري دی کوي. تاسو به اکثره لیدلي چې مرستې په هرات کې په نور ځایونو کې دی ورځي. نو د احسن قصص په نام باندې یو داستان یا یو سیریز شروع کړی په یوټیوب کې. ماشاءالله دومره خوندورې واقعې را پیدا کړي دي نه پوهېږم چې مثلا این از کجا پیدا والله ریسرچ منابع مختلف، احادیث، قرآن، تفاسیر، کتاب‌های داستان علمای مصری که تحقیق کردن از پیدا. ماشاءالله. استاد خو ګورئ چې یو ماستري کړې په شریعت اسلامیاتو کې اوس بله هم شروع ده. همدارنګه بهترینه حافظ د قرآن دی. ماته زښته زیات ګران دی په همدې باندې چې مکمل قرآن مجید ماشاءالله حفظ دی او سره عالم هم دی. نو ماته ویل چې زه کوم سیریز په دري ژبه کې کوم دا ولې ته پښتو ته نه کوې؟ ته مو که تیار مواد در سره دي نو دغه پښتو ته راکړه یوټیوب لپاره. نو استاد څنګه څه ترتیب باندې مخ ته ورغلی؟ این مفکوره جای جناب خالص در ذهن گشت. البته خواهد تشکر بابت مهربانی کردیم. ما هم دوستان قاری صاحب خادم ملت از دعوتگر است و انسان ما که میبینیم قاری صاحب انرژی میگیریم. به هرات رفتیم ترخم دیگه گفتیم انرژی ما خلاص شد ولی بازم قاری صاحب در ترخم هم رسند. خدا برش پاداش اجر عظیم عنایت کنه. فکر از جایی در ذهنم رسید قاری صاحب که به زبان پشتویت نیست. مثلا در ارتباط با داستان ثمود قوم عاد از خود الحمدلله حافظ قرآن هم هستین و این خیلی آسان و ساده است که رفرنس دقیق بدی. در ارتباط با یاجوج و ماجوج، طلوع آفتاب از مغرب، وقوع قیامت، این بسیار مسائل مهم است. دیگه دوستان که میبینن حتما سابسکرایب کنن چینل خودت و باید تشویقت کنن. ما در خدمت هستم قاری صاحب. حتما باید شروع کنید. ژوندی اوسئ استاد. انشاءالله زه به کوشش کوم چې کوم استاد مخکې ویلې هغه د قرآني قصې چې دي مثلا د سلیمان علیه السلام قصه ده، جوج ماجوج دي، همدارنګه د یونس علیه السلام قصه ده، د نور د موسی علیه السلام قصې دي، مختلف قصې قرآن مجید ماشاءالله قصې د خدا قصې لقد کان فی قصصهم عبرة لاولی الالباب. نو زه به کوشش کوم چې دغه مختصر پښتو ته له خیره وژباړم یا پې څه ناڅه مطالعه پې وکړو. دا به له خیره یوټیوب ته واچو. لاندې ښکاري دا زموږ یوټیوب چینل دی، ډسکرپشن کې درته هم اچوم. استاد سبسکرایب دي کړئ. انشاءالله مخکې به ځو. صحیح ده؟ انشاءالله. ډېره مننه استاد. خواهش میکنم. موفق باشین. او اخر کې تاسو زموږ ټیم وینئ اوس تقریبا دا دی 5 بجې دی. الحمدلله قمر بنسټ کې دا معلوم نه ده چې څوک څه ټیم کې کار کوي. دا اوس مازدیګر 5 بجې دي، 4:30 بجې رسمیت خلاصېږي نو ناست دي. شاکر تر څو بجو ناست دي؟ بس اوس په لخر لږ مونږ وکړو د ماښام لږ کې پوره وکړه. لږ مو کوه. حافظ دی، نظیر دی، دې خواته دا نور دوستان میلاد دی او ټول ملګري ناست دي. نو الله دې ورته اجر ورکړي. بس واقعا دا لکه او وحید او بخی دا د لیډرشپ مسؤل چې راکړه چې زه وحید هم در وښیم. ښځه ځان نه راښي. وحید مبارکه چهره ده. نو ټول نه د خدای پاک راضي شي. واقعا خصوصا په دغه سختو حالاتو کې چې هلته هرات کې دلته په تورخم کې دغسې حالات دي نو دا ټیم شپه ورځ کار کوي. تاسو هم دعاګانې ورته کوئ، موږ به هم دعاګانې کوو. الله دې موږ ټول دغسې سره په یو ځای جنت کې سره همداسې را جمع کړي چې هماغلته هم سره کښېنو مجلسونه وکړو. نو خدای پاک دې ټولو نه راضي شي. دا خو دا ملت دا قوم په موږ حق لري چې دور استاد ډېره مننه ورنو.